حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ترالو او نبی علیه السلام مبارک ته بالکل عام نه سامنے کېناست او داسې حالت کې ورته کېناسته چې د خپلې کونډې مبارکه د نبی علیه السلام کونډو سره ولګولې. صحابه کرام خیران دي چې یاره دا کس هم اجنبي دی، مونږ نه پیژنو او د سفر آثار هم په باندې شته. د ټولو اوله د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړلو وایي قیامت به کله وي. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې تا ته پته نشته نو ما ته هم پته نشته دی. بیا ورته حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک وایي د دې علامات څه دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته د قیامت یو څو علامات وښودل. په هغې علاماتو کې یو علامت دا هم چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وایي یو علامت دا هم دی چې دا وینځه به خپله مالاګڼه وزېږوي. شارحین د دې په دې معنی کې لیکي وایي د دې معنی څه ده چې وینځه به خپله مالاګڼه وزېږوي. نو هغوی وایي د دې مقصد دا دی چې لور به د مور نافرمانه شي. کله چې داسې وخت راغلو چې لور هغه د مور نافرمانه شوله نو پوه شه چې بیا قیامت نږدې دی. د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم دی چې اولاد د مور پلار نافرمانه شي. هر ځای کې به د مور او د پلار سره په جنګ وي، دا کورونه به هغوی باندې تنګ وي. پلار به پردی ګڼلی شي او دوست به خپل ګڼلی شي. په پلار باندې مور باندې سترګې روباسي او دوست له به کلکه غاړه ورکوي. پلار رور ورته په مخه باندې ورشي هغه باندې سلام قدرې هم نه اچوي، لیکن دوست چې وله کله ورشي دوست باندې ښکلې پاټۍ کوي. یو دا علامت. بل علامت یې دا دی چې ابادۍ به ټولې پخې شي. نو آیا ابادۍ ټولې په پخوالي روانې دي او که نه دي؟ خصوصا دا شپونکي خلکه چې دا بې کوره خلک دي، دا خلک به مثال له ابادۍ پیدا کړي او ابادۍ پخې ابادۍ به وکړي. بل علامت یې دا دی چې خلک به ګناه کوي او په شریکه به ګناه کوي، په جمع سره به ګناه کوي. اوس خدا هم په جمع سره خلک ګناه کوي. خلک د کمپیوټر دکان ته ورشي او هلته په شریکه باندې فلم ډرامه ګوري، په شریکه ګناه کوي. یا که د کمپیوټر دکان ته ورنشي نو هغه به د بل چا سره موبایل ګوري، نو هغې کې هم په شریکه باندې ګناه وشوله. دا خبر یاد ساتئ د نبی علیه السلام مبارک هر امتی الله جل جلاله بهی، لیکن مجاهر انسان نه بهی. مجاهر چاته وایي؟ مجاهر هغه انسان دی چې هغه د شپې ګناه وکړي او الله جل جلاله په ده باندې فرده اچولې ده او دا ظالم راشي دا خپله فرده د ځان نه په خپله لرې کړي او خلکو ته وایي بېګا مې دا ګناه کړې ده، دا ګناه کړې ده. دا ظالم په خپله د خپل ځان نه پرده اوچته کړله. د دې انسان بخښنه قطعا نه کېږي چې تر څو یې د دې ګناه نه توبه ویستلې نه وي. او نن سبا زموږ نوجوانانو کې دا مرض موجود دی. بېګا مې فلانکې فلم او ډرامه کته څه عجیبه خوند یې وکړ. هلکه دا ګناه کار دې وکړو که د نیکۍ کار دې وکړو چې ته وکیلاوې عجیبه خوند یې وکړو. تا د شپې ګناه وکړه، سخر دې ملګرو ته ووایي چې ما دا ګناه کړې ده، تا باندې خو الله دغه اچولې فرده، تا په خپله د خپل ځان نه فرده لرې کړله. نو یو ګناه به په ښکاره باندې کېږي، یا پکې دا علامت هم دی. اصل کې دې باندې تاسو پوهیم چې د قیامت چې راځي نو قیامت به څنګه راځي. د قیامت هغه وړې علامې ځانه خبر ده. اوس چې په کوم ورځ قیامت راځي د هغې نه یو ورځ مخکې به څنګه پته لګي. دا خبر یاد ساتئ چې د محرم د میاشتې 10 تاریخ به وي او د جمعې مبارکه ورځ به وي. په کومه ورځ باندې چې د قیامت راځي نو هغه ورځ باندې به د دغې ورځې چې کومه شپه ده هغه شپه به ډېره زیاته اوږده شي، تر دې چې دا خلک به په خوبونو باندې تنګ شي. څوک په یو ډډه، څوک بله ډډه، څوک بله ډډه. په خوبونو باندې به دا خلک مکمل تنګ شي.
څوک به بهر ته روزي بیا سملی بیا روزي بیا سملی. لیکن کم چې د الله نیکان او بزرگان خلک دي هغوی به پوه شي چې دا شپه د قیامت شپه ده. هغوی به راپاڅي، الله ته به ژړاګانې فریادونه وکړي، الله باندې به خپل ځان وبخي، لیکن دا شپه به ډېره سخته شپه دا به تېره شي. کله چې دا شپه تېره شي سحر به خلک راوځي، حیران حیران به ګوري څومره سخته شپه وه. بیا به خلک د نور انتظار کوي چې نور به کله راخیږي. خلک به دې طرف ته ګوري چې نور رسول نور به لږ لیټ شي. ناګهان به نور د دې اړخه د مغرب طرف نه راخیږي. باز چې کله نور د مغرب له طرف نه راخته، بس دغه ټیم کې د توبې دروازه د انسان بنده شي. چا نیک عمل کړی دی نیک عمل کړی دی، او چا بد عمل کړی دی بد کړی دی، د توبې دروازه بنده شوه. دغه بیا دغه نور دا چې راخیږي نو د اسمان د غنیمې پورې به راشي، دوباره به واپس کړی شي، دوباره به بیا د هغې نه پس به حضرت اسرافیل علیه السلام مبارک شپېلې ووهي، او هغه شپېلې د ټول اول به د شپېلې نرۍ غوندې اواز وځي، او دا به ډېر حیبتي اواز وي، ډېر زیات حیبتي اواز وي. تر دې پورې چې د انسانان به ویریږي، انسانان به د آبادونو وځي او ځنګلاتو او دغه میدانونو طرف ته منډه کوي، او د زناور به د دې سخت عذاب او سخت آواز نه ویریږي. د زناور به د ډېر یری د لاسه خاریو ته راشي، د آواز به ورو ورو تیزیږي، اخره کې به یو غرش شي چې د قیامت هغه شپېلې ووالې شي. دې شپېلې سره به دا ټول خلکه مړه شي او دا ټول خلک به فنا شي. تر دې پورې چې دا اول اسمان دا به هم مات شي، ذره ذره او زرې زه به شي، او دا به په ځمکه باندې راپروزي. او دغه رنګې دا کم ستوري چې تاسو ته ښکاري، دا ستوري دا به مات شي، ذره ذره به شي او لاندې به راپروزي. بیا به د هغې نه پس دا ټول خلک به مړه پراته، نو یوه تیزه زلزله به راشي په ځمکه، او داسې تیزه زلزله به چې دا ځمکه به د مشرق نه مغربه پورې او شمال نه جنوبه پورې دا به داسې زنګېږي را زنګېږي. اخره کې دا زلزله به ډېره سخته شي، ډېره سخته زلزله به دومره به تیزه شي چې دا ځمکې لاندې حصه دا به بره لاړه شي، او دا بره حصه به لاندې راشي، دا ټول مړي به لاندې ځمکې ته لاړ شي، دومره به تیزه شي. بیا د هغې نه پس به د اسمانونه مال شي، او بیا د اسمان خو به د الله جل جلاله د یره نه تک شین لوګي ته ساز شوي، او هغه شین لوګي به لمبه د اور وي. د هغې نه پس به انسانان، ملائک، پیریان، حیوانات هر څه پناه شول. رب العالمین به عرش ته وي ای عرش باران وواره، خو داسې باران چې یوه څاڅکي د احد د غر برابرې عرش عظیم به باران ووري. دا باران به را رواني چې کله د اسمان اندازې ته راشي، اسمان به د قیامت د سختۍ نه ختم شوي، هغې نه به یو تریخ لوګي او هغه تریخ لوګي به لمبه د اور وي، هغه به د قیامت د سختۍ نه ختم شوي. چې کله د اسمان اندازې ته د باران راشي، نو دا به په دغه لمبو کې دا باران ګرم کړی شي، او دونه به ګرم شي چې یو ټینګ غوندې څاڅکې په شان د جولې لوی تار بوکې ځمکې ته به راشي. د باران بهر کې باران به وشي، 12 ګزه به ګیر چاپېره د ځمکې نه اوبه روانې شي، دا اوبه به روانې اخره کې به پر ځمکه باندې یو بل زلزله راشي، هغه زلزلې باندې به ځمکه وشلېږي، او دا اوبه په ځمکه کې لاندې لاړې شي. یا ساته انسان ټول خوري شي، لیکن د انسان د ملا د هډوکي نه خوري، او په دې ملا هډوکي پورې به رب العالمین د قیامت په ورځ باندې دا وینې، غوښې، سرمن، رګونه د هر څه به دې پورې خړی، او دوباره به دې باندې انسان راپاڅي.
دا اوبه به لاندې لاړې شي، دې سره به انسانان دوباره راروغ شي، دوباره به ځمکه باندې تیزه زله راشي، دغه لاندې سایډ بر راشي او بره سایډ به لاندې لاړ شي او دا ټول خلک به پر ځمکه باندې الټه پراته. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دغه ورځ باندې به ته دا خلک وینې چې په ځمکه باندې به پراته کالفراش المبثوث، په شان د سوځېدلي پتنګانو داسې به ټول پراته روخونه پکې نه وي. رب العالمین به وایي لمن الملک اليوم، نن باچهي د چا ده؟ جواب خاموشي د څلور د طرفه جواب به نه راځي. اخر کې به رب العالمین ځان له جواب ورکړي لله الواحد القهار، نن د هغه زورور ذات باچهي ده چې ډېر قهار او جبار ذات دی. بیا د هغې نه پس به رب العالمین حضرت اسرافیل علیه السلام مبارک هغه به چې دی دوباره راجمدي کړي او هغه ته به شپېلۍ ورکړي، ورته به وایي چې راشه شپېلۍ ووهه چې دا ټول خلک دوباره منتظر ودرېږي. نو اسرافیل علیه السلام مبارک به شپېلۍ ووهي، چې کله شپېلۍ ووایي په دې ټولو خلکو کې به روحونه راشي. کله چې دا خلک یو بل ته وګوري، یو ځل نبي علیه السلام مبارک وفرمیل وایي دا ټول خلک به د بربند له غړ دوی چې دی میدان حشر کې راجمع شي. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وی اوف هغوی خو به یو بل ته ګوري، نبي علیه السلام په دې اولي باندې ووخه او ورته وی یا عائشه وایي دغه ټیم کې به خلک د کتلو نه غافله وي، ټول به ناسنته خلک وي، یعنی دغه د بېشهوته خلک به ټول به د لیدلو نه غافل وي. کله چې انسان د خپلو قبرونو راپاسي 40 کاله به په یو ځای ولاړ وي، نه خوراک نه څښاک هېڅ څه به هم نه کوي، او چې تر څو ته نه د درو تپوسونو جوابونه نه طلب شي. 40 کاله به په یو ځای ولاړ وي. اول دا چې په خپل علم د څونه عمل کړی دی. دویم تپوس به دا کوي چې مال دې د کوم ځای ګټلی دی او په کوم ځای کې دا کړی دی خرج کړی دی. او دریم دا چې ځواني دې په کوم ځای کې صرف کړی دی او خرج کړی دی. دا درې تپوسونه به د هر انسان نه کېږي. بهر کې په دغه میدان حشر کې به دا خلکو کې چې کله روحونه واچولی شي، دوی چې وګوري اسمان ته وګوري اسمان به ختم شوي، سپوږمۍ ته وګوري سپوږمۍ به ختمه شوې، ځمکې ته وګوري ځمکه به د الله نه دا چې د الله د یرې نه بدله شوې، د تانبې ځمکه به جوړه شوې. کله چې د قیامت په ورځ باندې دا نور راخېږي، دې ته به لس چنده طاقت رب العالمین نور هم ورکړي، لس چنده طاقت، او دا به د ځمکې نه 1 میل فاصله کې یا 2 میله فاصله کې لرې وي. او دا چې کله راخېږي نو دا دونه به ګرم وي چې دا غرونه به راویل شي او هوا کې به والوځي. کله لږ شان نور راخېږي دغه دریابونو باندې به اور ولګي ختم به شي، دا نور آبادۍ دا به ختم شي او یو ډاګ میدان به پاتې شي. کله چې دا خلک ځمکه غرونه خپل کورونه وګوري چې دا ټول ارض څه ختم شوي دي او دوی ټول په یو ډاګ میدان باندې دي، دا ټول خلک به په جړا باندې سر شي. بیا به د مشکا شریف حدیث چې نبی علیه السلام فرمایي وایي د خلکو نه به 80 ګزه فاصلې کې خولې لاړې شي، 80 ګزه فاصلې کې، او بیا به دا خولې د خلکو ته راډن شي، پکې به میس کې ولاړ وي. نو بیا به دوی د خپلو اعمالو مطابق په دې خولو کې ډوب وي، څوک د ګیټو پورې ډوب وي، څوک د کونډو پورې، څوک تر د نیمې پورې، او چاته بالکل دا خولې په دې کې بالکل واګې شوي وي په دې خولې کې. دومره سخت منظر به وي. بیا د هغې نه پس به د حساب کتاب دپاره د الله جل جلاله دربار ته دا ټول خلک پیشتېږي. نو الله فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. په دغه ورځ باندې به خلک وګوري چې چا د ذرې برابر نیک عمل کړی دی، او هغه کسان به وګوري چې چا د ذرې برابر بد عمل کړی دی. که چا نیک عمل کړی د ذرې برابر حساب به کېږي، چې کله حساب د ذراتو شنو بیا موږ سره سدي. شاعر وایي داسې کتاب د زما چې د ویلو نه دی، داسې عمل د زما چې د لوستلو نه دی،
هغه زما راز که ښکاره شي زه پې شرمېږم محبوبه خو صرف ستا په ښکلي مخ باندې نازېږم محبوبه بیا په دغه سخت میدان کې څونه سخت منظر دی په دې منظر کې به هر یو کس وي نفسي 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 الله ما ته خیر کړي ما ته خیر کړي تمام انبیاء کرام به وایي الله مونږ ته خیر کړي ټول انبیاء کرامو به دغه یو څه دی لیکن زار شم د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه ابه وایي یا ربي امتي الله زما امتیانو ته خیر کړي بیا به حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د خپل امتیانو دپاره شفارس کوي شفاعت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک حق دی او نبی علیه السلام به د اهل کبایرو یعنی کم انسان چې غټ ګناهونه کړي هغه دپاره به هم نبی علیه السلام شفاعت کوي الحمدلله موږ ټول امیدوار یو الله زموږ دغه شفاعت په نصیب وفرمایي